هغه میندې چې نن بورې او کونډې ناستې دي، د دوی د زړونو ټوټې او جګرګوشې د ظالمانو د لاسه په وینو لړل شوي. صبر وکړئ میندو، صبر وکړئ پلرونو. دا دنیا د غم ده، دا د درد ژوند دی، دا د مصیبت ژوند دی. د دې بدله به الله موږ ته په آخرت کې راکړي. 3-4 ورځې مخکې 2 حافظان زموږ په کلي کې دواړه چا شهیدان کړل. یو پکې زخمي و بېګا چې زه راتلم راته ټېلیفون وکړی هغه هم شهید شو. جرم یې څه شی دی چې قرآن یې په خپل سینه کې ځای کړی؟ جرم یې څه شی دی چې مسلمان د جمعې په شپه زه د هغو کور ته ورغلم. دغه یو حافظ د قرآن مانه کشر دی، 4 بچیانو، 3 زمنو یوه میوه. یو کلن یو نیم کلن ماشوم یې و چې نوی ګرځېده کوټې ته راننوت. هغه قاري صاحب ما سره په چیره کې ورته و، مخامخ یې رامنډې کړې، ما ته یې ډېره کړې. دغه حافظ پلار ناست وایي شپه هم جاړي نه غلی کېږي، د ورځې هم جاړي نه غلی کېږي. او زما غېږې ته چې راغی د خپل پلار ګمان یې په ما باندې کړی. تر پایه پورې چې ساعت زه ناست وم زما سترګې اوښکې نه دي تللې. زه پوهېږم ډېرې کورنۍ ډېر پلرونه به دلته همداسې چې همداسې یتیمان به ورته غاړوي، همداسې کونډې به دوی ته ورته غاړوي. خو دا هر څه د اسلام لپاره دي، دا هر څه د قرآن لپاره دي. تاسو په دې باندې وویاړئ، تاسو په دې باندې افتخار وکړئ. د دې ټولو بدله به الله تاسو ته په آخرت کې او په جنت کې درکوي. خو کله به هم د دین کار، د توحید ناره خاموشه نه پرېږدئ. اگر که د اسلام دښمنان او د دوی لاسپوڅي تل لپاره په دې هڅه کې دي چې د اسلام مضبوطې قلاګانې مدرسې ورانې شي، علما یا شهیدان شي یا بند ته وغورځېږي، نه، د هر شهید او د هر عالم وینې نه به په زرهاو علما او طالبان رویږي. خبره درته راغلم. علامه ابن حجر عسقلاني په الاصابه فی تمیز الصحابه، همدارنګه امام ذهبي رحمه الله په سیر اعلام نبلا کې 2-3 واقعې رانقلوي. علامه ابن حجر په اصابه کې چې حضرت عبدالله ابن حذافه سهمي رضی الله تعالی عنه د رومیانو په لاس کې اسیر پرېوځي، د ځینې صحابه کرامو د روم پادشاه عبدالله ابن حذافه سهمي خپل حضور ته راغواړي، ته راځه د عیسویت دین ومنه، زه به تا ته دومره سرمایه او دومره پیسې درکړم، ستا ملګري به هم خوشې کړي. هغه ورته وایي کله هم. عبدالله ابن حذافه سهمي زړوي، لاسونه یې ورته په غشو ولي سوري سوري کېږي، راکوزوي آیا ته د عیسویت دین منې وایي نه، بیا یې زړوي پښې یې ورته ولي په غشو باندې سروي سروي کېږي، آیا د عیسویت دین منې؟ عبدالله ورته وایي نه. د عبدالله ابن حذافه سهمي تر مخه د هغه 2 ملګري راولي، په دیګونو کې غوړي ګرموي او هغه ژوندي پکې سوځي. عبدالله ابن حذافه سهمي ته وایي ای عبدالله، که ته هم د عیسویت دین ونه منې، څه چې ستا ملګرو سره وشو هغه به تا سره هم کېږي. غوړي یې په دیګ کې ګرم کړل، عبدالله ابن حذافه سهمي هغه طرف ته روان کړ. کله چې دیګ طرف ته رسېږي نو همدې وخت کې د عبدالله ابن حذافه سهمي د سترګو نه اوښکې روانېږي، جاړي. د روم درباریان چې دا ویني نو د روم پادشاه ته وایي چې زیری زیری عبدالله ابن حذافه وویرېده د سوځولو نه، اوس به د عیسویت دین مني. عبدالله ابن حذافه سهمي یې بېرته راوګرځه، ورته ویلې ای عبدالله آیا ته د عیسویت دین منې؟ عبدالله ابن حذافه سهمي ورته ویلې نه نه منم. وایي ولې جاړې؟ سترګو نه دې ولې اوښکې روانې؟ ته خو ویدې. عبدالله ابن حذافه سهمي ورته وایي زه د دې لپاره نه ژاړم چې ته ما سوځې، د دې لپاره نه ژاړم چې زه د سوځېدلو نه وویرېږم، زه د دې لپاره ژاړم چې زما یو تندی د محمد رسول الله د دین نه زارېږي. ای کاش عبدالله زر وارې ژوندی کېدلی او د محمد رسول الله د دین نه زارېدلی.
هغه ثبات هغه استقامت و هغه شجاعت و چې د هغو د برکته د اسلام د مقدس دین نن د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېد او د هغو د برکته نن ورځ علما په سټیج ناست دي د الله او د محمد رسول الله نوم درته یادوي. امام الذهبي په سیر اعلام نبلا کې د امام احمد بن حنبل رحمه الله واقعه نقل طولاني یې زه درته لنډوم چې مسأله د خلقت د قرآن او عدم خلقت. بالاخره امام احمد بن حنبل رحمه الله چې کله خپل دریز نه پرېږدي راولي عام محضر کې امام احمد بن حنبل زړوي او هغه په قمچینو او په اکبر باندې جرم یې څه دی چې د قرآن نه دفاع کوي. جرم یې څه دی دا دی چې قرآن د الله کلام دی مخلوق نه دی. په همدې وخت کې د امام احمد بن حنبل رحمه الله پرتوغاش خلاصېږي سر پورته کوي الله ته ګوري چې یا الله ته ما مه رسوا کوه. شاګردان یې ولاړ دي د وسه څه نه لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا وایي. شاګردان وایي موږ کتلې چې د امام احمد بن حنبل پرتوګ په خپله پورته شو او وتړل شو. امام الشافعي وایي چې ما په خپل ژوند کې هغه په وینو لړلی کمیز د امام احمد بن حنبل پیدا کړ او دا مې د دې لپاره ساتلی او وصیت مې کړی چې دا به ما سره ختوئ که د آخرت په ورځ الله مې خپل حضور کې ودروي رانه پوښتنه وکړي چې ای شافعي تا څه راوړي زه به ورته ووایم چې نور هېڅ نشته صرف هغه کمیس مې راوړی چې امام احمد د قرآن د دفاع لپاره په وینو لړلی. همدغو علماو د قرآن او د احادیثو نه موږ ته استنباط کړی مسایل یې راویستې. موږ به هم د همدغو په نقش قدم روان وو. څه چې دوی په دین کې زغملي دي موږ یې په سترو سترګو باندې زغمو خو الله دې موږ ته اخلاص راکړي. الله رب العزت دې زموږ اعمال په خپل دربار کې قبول کړي. الله دې موږ متقیان کړي. عبدالله ابن عمر په حرم کې ناست دی جاړي څوک ورځي